یا غفور جل جلاله اے بخون کیا تا دلالہ تعالی تقریبا 35 نمبر نوم دی 33 نمبر نوم دی دې معنا د اې بخون کیا علماء کرام دینو درې پایدې ذکر کړی نو منی پایده پکې دارا کوم نه سنا الله پاک دانوم یا غفور جل جلاله دې للی ان شاء الله تعالی د الله غفور والے به خط کمیږي د ذکر ګناونه په وجه باندې تور داغونه پیدا کیږي ګناه سره کوي نو لږه تور داغ پیدا شي نجدا او وظیفه کوي یا غفور جل جلاله ګناونه داغونه وزن ختمي او زبر صفاکی په شرط د ګناونه سره ځان ساتي نو شته داغونه به سره ختم شي دنه ور پایده پکې دارم چې څوک د الله پاک دانو ډېر للی یا غفور جل جلاله نو دا خراب اخلاقونه بچي الله تعالی ول اخلاق خکې بد اخلاق به ختم شي او روحاني مرزونو او ظاهري مرزونو محفوظ وي اعمال اولاد کې برکت وي روحاني مرزونو په ناراضي بدن کوم مرزونه راو کې ختم شي په مال اولاد کې خیر او برکت وي او ښه اخلاق به تنصیب شي دیو جنا دا او ځبنه سره ډېر ځکه په کار ده چې زمونږ اکثر نارینه زنانو اخلاق خراب شي نن د مسلمان اخلاق به حد تورسه چې خراب دي الا ماشاء الله خلک دنیا کې شته او اکثر دا حال زموږ اخلاق او وخت خرابي او معمولی خبرو جنگ جګړې اختلافونه جګړې یو بل سره نه لګي نو کوم انسان کې دا بد اخلاقی مرضی دا غیر پر بهترین وظیفه سره یا غفور اجه په زما اخلاق خني دا الفاظ لوي یا غفور جل جلاله یا غفور جل جلاله بل په دې کې دا دریم نمبر پیدا چې کوم کس په سجده کې درې ځله ووي یا رب اغفر لي یا رب اغفر لي سجده ولګي سبحان الله اعلی درې پیری ووي او سجده کې درې پیری ووي یا رب اغفر لي یا رب اغفر لي الله تعالی ته رسنیو مخکرتو ګناونه الله تعالی ته معاف کی الله تعالی ته بخنه وي اسانه طریقه ده فرمون کوي سنت کوي نفل کوي اخري سجده چې کله ولګوي اخري سجده نه پاکي سبحان الله اعلی درې پیری دی وي دې په دا وایي یا رب اغفر لي یا رب اغفر لي حساب اورو ګناونه لګنونه ان شاء الله ما دې وجنا دا الله په ځانون بار لستل پکار دي یا غفور جل جلاله یا غفور جل جلاله څورم نمبر پایده پکې دارا چې منی چې په سره باندې درد وی یا ته براغلی یا بل د بیماری په لګیدلی غمجن کړي وینو کاغذ کې دی اولی کی یا غفور جل جلاله داسې په مارکر دی ولي کی او په پانه باندې سونه پر پانه کې زیوی او به هغه کاغذ پر روټي باندې داسې ولګي چې هغه نقش دې پر روټي باندې راشي الیکلو هغه نخي پر روټي باندې راشي نغه دی اخري نه الله تعالی ول شفا ورکي پنځه نمبر پاده پکې دارا چې دا درې ځلې ولګلې شي درې ځلې یا غفور جل جلاله یو پیرا بیر اوسه بلا پیرا بیا بلا پیرا استګ والا نور کړی شي ان شاء الله تب داینه ختم شي دې مرض ډېر ناکاره مرض دی انسان به خرابوي بل تر ته پیدا نه کوم دي ګناونه ډېر معاف کوي حدیث کې راځي ته بچی دا د الله حبیب پر متبي تبد مو وای دا انسان د ګناونه داسې ختمه لکه لوار چې وس پنه په بټه کې کیږي او ویروالي اټکو لور کې د ازنګونو منګونه ته ورسي دغه سره ته انسان ګناونه نه پاکي په فائدې هم ډېر اس ظاهري نقصان هو فائدې هم ډېر ده ګناونه انسان پاکي نو ته بیمار د پاره لازم درې پیری اولګل شي یا غفور جل جلاله یا غفور جل جلاله یا غفور جل جلاله دې په اوس کې شي صاف په طریقه باندې او روزانه د طریقه په نو ته مرض به ختم شي هر کله ته وي الله تعالی به ختم شي دارنګي اشاره چې باندې زنکدان تکلیف وي لکه کله ما صاحب پر زرنه هي تکلیف دي زنکدان دا یا ساتي د زنکدان کې تکلیف راول خي د انسان ګناونه معاف نو که ګناونه شي زنکدان کې هغه ته معاف یا به درجه بلند شي دا نه بعض خلک الله پاک کوي ونی اوس کنه زنکدان سخت الله راونی نه دا هغه په حق کې بهتري ده الله د دې په طریقو نه ګناونه معاف نو سید الاستغفار چې ته یادي دا ولیکل شي په کاغذ کې یا په پرچ کې او سید الاستغفار چې کوم د کتابونو کې لیکل سید الاستغفار او دا زنکدان وراله اورپریشن اطلاع په زنکدان آسان کی دیو یا ولا په ناس په الله هر وخت وای یا غفور جل جلاله